څنګه ښکلی د قرآن رب را لېږلی د قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی د قرآن 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 څنګه ښکلی د قرآن رب را لېږلی د قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی د قرآن 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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سورة بقرة دویم سپاره او 158 نمبر آیات د دې زینا جواب کوي د نهمې شبهه چې هغه د يهوديانو د خوانه په وخت کې واردېدله په مسلمانانو باندې. هغه بداویل چې تاسو شرک رد کوئ او په خپل د شرک په ځایونو کې طواف کوئ. ځکه صفا او مروه په روایتو کې راځي چې په جاهلیت کې په دې باندې دوه بوتانو او اول کې خدا خلق هغه ګناهګارانو چې په جاهلیت کې د بیت الله شریف په منځ کې زنا کړې و، یو سړی او یو زنانه و، الله د دینه ګټه بیا جوړې کړلې او د عبرت لپاره هغه خلکو د وخت دا یو ګټه او یو مسخ شوی جسد او لاش دای په دغه باندې کې خو صفا غونډې باندې او بلې د مروه په غونډې باندې کې خوستل. څو وخت بعد چې کله یو څه پیړۍ تیر شوې شیطان داغه اولاد ته ویل چې دا خو نیکان خلکو به په محبت او مینه کې باندې خلکو د دینه مدد غوښته. دای د خزو په منځ او د سړو په منځ کې د مینې لپاره د الله سره شریکان کړ. نو بیا به خلکو طواف کوو او تعظیم بیا وکړو. په دې اساس باندې دغه شبهه د مسلمانانو په ځل کې اچول چې دا خو د شرک اړې او د شرک زینو او تاسو ځان ته موحدین وي، نو اوس تاسو په دې ځکه ولې طوافونه کوئ؟ نو جواب راغی چې نه، دا خو اصلا د الله د دین د شعائر او د نخونه دي او شرک پکې رسته خلکو کړي دي او دې کې هیڅ حرج نشته دی. او بل روایت کې دا هم راځي چې د جاهلیت په وخت کې بعض عربو د دینه طوافونه کړي وو، نو چې کله اسلام راغی نو دل دې زه طواف او منډتلو کې زړه کې حرج وو. چې حدیث د عائشه رضی الله عنها ده چې انصارو د اسلام نه مخکې کله به احرام او تلبیه تړل د منات بود شغه په مشلل یا د قدید په مقام کې چې است قدید ویل کېږي، نو دا به حرج ګڼي چې سعی د صفا او مروه هم وکړي. او یو بل حدیث کې د حارث بن هشام روایت دی چې هغه نور اهل العلم ما سوا د عائشه رضی الله عنها روایت کړی دی چې دا د جاهلیت والو عمل وو چې د دوه بوتان په غزا باندې یخیو یو اساف او بل نایله په نامه بسرو او جاهلیت والو په دې په منځ کې طواف کوو. نو وروسته بیا اسلام نه وروسته مسلمانانو په دغه سعی کې څه حرج ګڼل. او د سیرو والا د تاریخ والا محمد ابن اسحاق په کتاب سیرت کې دا روایت هم راوړی دی چې کوم مخکې وته موږ اشاره وکړه چې د خلکو دوه کسانو د کعبه مبارک منځ کې زنا کړی و، نو الله دینه ګټه جوړ کړو به قریشو د عبرت لپاره چې خلک ته عبرت واخلي. نو دای د دې صفا او مروه په غره په سر کې خوستلې. خروسته آهسته آهسته شیطان د خلک دغه عبادت ته وهڅول، نو خلکو عبادت شروع کو. بیا د اسلام نه وروسته په دې ځای کې طواف کې حرج ګڼه. صفا په لغت کې اموار او خوې تیګي ته ویل کېږي او مروه هغه سپینې کاني ته ویل کېږي چې هغه نه وروزي چې هغه ته بکر ویل کېږي. مراد د دې نه دواړه هغه غرونه غونډې دي چې د کعبه نه مشرقي طرف ته پرتی دي او د حج او د عمره په وخت کې د دې په منځ کې طواف کېږي. او اصل په دې کې اساس او کوم چې حکمت ته هغه د ابراهیم علی السلام د بیبي او د اسماعیل علی السلام د مور د هاجرې هغه منډه ترلې الله ته خوخي وي. او حدیث شریف کې راځي چې هغه د اوبو د پاره چې بچی ته اوبو پیدا کی او ځان ته پیدا کی په دې غونډې باندې دواړو باندې وکړه منډه ترلې واله. انو دغه الله د حج په دغه کې په ارکانو کې داخل کړ چې څوک بیت الله ته شریف اراده وکړي که د حج لپاره که د عمره لپاره، نو په دې کې به منډه وهي.
دا د اسلام د شاعر نه دي، نه دا چې دا د جاهلیت د شاعر نه دي. اسلام دغه مسله رد کول غواړي او په ضمن کې دغه شبهه او اعتراض د معترضینو کاغه يهودو کو مشرکانو هغه رد کول غواړي. ان الصفا والمروه من شعائر الله، یقینا صفا او مروه غونډي باندې ګرځیدل را ګرځیدل، یا صفا او مروه د نخاس او نخو د دین د الله نه دي، د الله د دین د نخو نشمارل کیږي. شاعر جمع د شاعری ده، د شعار نه غسل شوی دی، علامه اعلام تویل کیږي، او شاعره هغه خاصه مخصوصه نخې ته ویل کیږي د یو شی د پیژندلو لپاره. او دلته د شاعر نه مراد هغه نخې د الله د دین د پیژندلو، د اسلام د پیژندلو، چې هغه بیا د حج ټول مراسمو ته شاعر الله ویل شوی دي. هغه سعی د صفا او مروه ده، حجر اسود دی، کالاله کده، که مزدلفه کې شپه ده، مینا کې عرفات، دارنګي هدایا د بیت الله او قلادی لکه سورۃ حج کې هغه ته شاعر ویل دي، دارنګي سورۃ مائده کې شاعر ته ویل دي. احترام د میاشتو د حرمت دا خاص علامې دي د دین اسلام، لکه څنګه چې د هر دین والاو نخي خاص علامه ده، لکه د نصاراو چې ځان ته صلیب جوړه کړی دا، او ګرجا او هندوانو زینار او سیکانو تور او کرپان او سنی پر خوستل. نو دارنګي د اسلام د دین د پاره هم څه نخي ډیر شته دي چې یو د غینه صفا او مروه ده. فمن حج البيت او اعتمر، نو چا چې قصد وکړ د بیت الله شریف د حج او یا د عمره. نو حج دی په لغت کې قصد کول ته وای، او ډیر تلو راتلو ته ویل کی، او عمره صرف زیارت ته ویل کیږي. او د شریعت په اصطلاح کې دا دواړه خاص عبادتونه دي چې په خاصو ارکانو ادا کولو سره سرته رسیږي. چې حج د پاره خپل وخت معلوم دی، او داغه د پاره خپل ارکان دي او خپل فرایض دي، چې یو پکې د عرفات په غونډې ودرېدل دي. او عمره چې دا په هر وخت کې کیږي، او د دې لپاره احرام دی او طواف دی، د صفا او مروه سعی د ارکان دي. نو دا فرق دی، او د دواړو د ادا کولو سره د صفا او مروه دغه غشتونه او منډي او ګرځیدل شرط ګرځول شوی دي. نو فرمایي فلا جناح علی، نشته ګناه او څه تکلیف او څه مشقت په دغه کس باندې چې اراده د حج او یا د عمره کړی دا، ان یطوفا بهما، چې طواف کی د دې دواړو په منځ کې هیڅ ګناه ور باندې نشته. فلا جناح، نشته ګناه، ځکه دا مسلمانانو ګناه تقریبا حس کوله پدې کې، چیرې پدې کې بعد ګرځیدل را ګرځیدل مخکې په شرک شوی دي. نو اوس کومه ګرځو ګناه وي، الله رب العالمین دا غي د دې وهم د لري کولو لپاره دا سی فرمایل چې نه دا ګناه مګنئ، پدې کې ګناه نشته دي. ان توفا بهما، چې طواف او گردش او تګ را تګ وشي د دې دواړو منځ کې. ومن تطوع خیرا، چا چې د زړه په خوشحالۍ سره وکړو خیسته عمل لره، تطوع په خوشحالۍ سره د خیسته عمل کول، چې پای کې د زړه هغه نیت او مقصد او مراد د الله رضا وي، او د چا زور او یا د یو څه مادیات او یا د غرض په خاطر باندې نه. فإن الله شاکر علیم، یقینا الله قبلون کې هغه عمل او دا پوهه ذات دی. تطوع هغه فعل دی چې د زړه په خوشحالۍ سره وکړي شي، که فرض وي او که نفل وي، او توعه په اخلاص سره کول سره استعماليږي. نو په دې کې اشاره ده چې هر کار د خیر هغه په اخلاص سره کوا او په خوشحالۍ سره کوا، نو الله به قبلې. فإن الله شاکر علیم، یقینا الله دې شکر گزاره. شکر د الله د طرف نه د عمل خسته بدلی ته وای، چې هغه بدله د زیاته درکې، د حق نه زیاته ورکولو ته شکر وای. نو الله د هر چا د عمل قدر کوي او هغه زیاته بدلی ور کوي. او علیم، الله د هر چا په نیت باندې پويږي، او عالم دی په عمل چې کوم عمل کړي دی هغه له څومره بدله ورکي. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، اوس په دې آیاتونو کې رټنه او زورنه ورکي هغه چاله چې حق پټون کړي، او ربط امداد چې کتابیانو او يهودو هغه اعتراضونه کول په نبی علی السلام باندې، د دې په خاطر اعتراضونه کول چې حق پټ کی. هغه حق سو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوتو د توحید مسله وا، د رجم آیاتونو دی خلکو کې لفظي او معنوي تحریفاتو، نو دی د دې وجنه ورپسې د آیات راوړو چې دا د دې شبهه او اعتراضونه چې مخکې نبی صلی الله علیه وسلم باندې وشلو، دا غزنه چې من کان عدو لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله،
د دې د نه شبهه او نه اعتراضات په نبی علیہ السلام باندې نو د دې نه واړو اعتراضات په اخر کې د آیات راوړو چې دا اعتراضات دی په دې خاطر باندې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې کول چې دی په دې کې د خپل فسادونه پټ کی او دا اراده و چې حق په دې کې وښکارا نشي حق پټ شي دا د عنادیانو خلکو کار دی چې کله حق او پیژني او حق ورته معلوم شي چې دا حق دی نو بیا د دې په خاطر چې عوام په عمل ونه کی نو هغه د شبهو او د اعتراضونو په واسطه سره هغه حق په خلکو باندې ګډ وډ او پټ کی دا يهود صفته علما باجی دا سشتا په نن زمانہ کې مشته او په هر وخت کې پیدا کیږي چې هغه تکله حق ورسیږي نو بیا په حق پرس باندې د بیځای اعتراضات په وجه باندې د حق نه په عمل کول باندې عوام به محروم ګرځولي دي چې هغه په عمل وکړي نو فرمای ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب یقینا هغه کسان چې پټوي ما انزل الله هغه چې الله نازل کړی دا من البينات دخارا حكمنا والهدى او د هدایت د خبرنا من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ورسل دینا چې من واضح او خارا بیان کړی دي خلکو ته په کتاب کې اولئک يلعنهم الله پدغه کسانو لعنت دی د الله ويلعنهم اللاعنون او لعنت دی په دوی باندې د لعنت کوونکو یکتمون ما انزلنا مراد پټول د هر هغه چیز چې د هغه بیان او ښکاروالی ته ضرورت دی او خلکو ته ضرورت لري او د دین د ضرورتو نه دي ځکه من البینات والهدى ویل بینات جمع د بینی آیاتونه او ښکارا دلایل ته وای او مراد د دینه هغه سړي چې الله په انبیاء باندې نازل کړی دي د وحینه او هغه بغیر د عقلی دلایل نه واضح او ثابت دي او خلک مني او هدا شامل دي دلایل نقلیه او عقلیه دواړو ته نو عام د الله د وحی نازل شوی دلایل هغه ښکارا خبري چې الله خلکو ته واضح کړی دي دای پټول کوي او داغه د پټولو کوشش کوي هغه په تورات کې وي که په انجیل کې وي او دا رنګ کې په قران کې دي او دا رنګ هدا عام هغه د پوهه خبرو ته د انبیاء ویل کېږي د انبیاء نصيحتونو ته چې د دې امت احادیث باندې د اطلاق کیږي او بینات نه مراد قران کریم او هدا نه معنا احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دارنګ د انبیاء هغه خبره او د انبیاء هغه ویناګانی د ټولو ته بینات او هدا ویل کیږي بینات نه مراد ښکارا وحی او هدا نه هغه خفي او پټ وحی نو فرمای من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب رستدینا چې موږ خلکو ته واضح کړی دی په کتابونو کې کتاب ټول منزلو کتابونو ته شامل دي او دا قید د مزید قباحت د پاره د پټونکو چې هغه څه دی پټي چې هغه الله د خلکو تخکاره کړی دي او واضح کړی دي نو هغه چې الله ښکارا کوي دی پټي دا خوري خمقل خلق دي نو دی وجنه فرمای اولئک یلعنهم الله دا خلکو په دی باندې الله لعنت دی ويلعنهم اللاعنون او لعنت دی په دی باندې د لعنت وینکو عام د الله د خوانه لعنت څه دی د الله د خوانه لعنت دا دی چې الله د خپل رحمت نه لري کړی دي او دارنګي لعنت اصل کې په لغت کې شړلو ته ویل کېږي او په شریعت کې چې نسبت الله ته وشي نو مراد دی د رحمت خاصه نه محرومول دي د الله ته د قربت الهي لارې په بندول دي او دا مستلزم د غضب او د عذاب د الله دی یعنی الله به دوی باندې غضب کوي عذاب به نازلي او لعنت به دوی باندې وایي لعنت ویني مخلوقات کاغه نیکان بندگان دي او که ملائکه دي او که انسانان دي او که پیریان دي حتی چې په وبو کې میان او په هوا کې مرغان او په سړو کې میګان په باندې بیا لعنت وایي ولی ځکه ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې د عالم حق د پاره میان په وبو کې او مرغان په هوا کې او میګان په سړو کې بخشش غواړي خو کله چې عالم حق پټون کې جوړ شي نو پاغه باندې بیا دغه مخلوقات لعنتونه وایي الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا مگر هغه کسان چې توبه وباسي د خپل بد عملنا په دې آیات کې ترغیب دی توبې ته او حق پټون کې عالم د پاره درې شرطونه د توبې ذکر کړي اول توبه وباسي د خپل بد عملنا توبه دا چې بیا به دا کار نه کوي هغه د پاره درې شرطونه زړه کې به ګناه باندې پښیمانه شي او په جبه به استغفار او توبه وباسي او په اندامونو باغ عمل پری دي او آینده د پاره به دا وعده وکړي چې به نه کوم واصلحو او د آینده د پاره به خپل عمل درست کی د الله تابعداري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري به شروع کی وبینو او دریم شرط دا دی چې هغه څه پټ کړی دي هغه خلکو ته ښکارا کوي دا د عالم د توبې د پاره درې شرطونه توبه به د خپل بد عمل نو باسي آینده به حق نه پټي واصلحو د آینده د پاره به
وعده وکړي چې بیا به دا کار نه کوم او بینو چې کوم پټ کړی دی هغه بخکاره کی فاولئک اتوب علیهم بدغه کسانو باندې ز توبه د دوی قبلوم او په دوی باندې اسانته راولم په توبه قبل اول سره وانا التواب الرحیم او ز توبه قبلون کې د رحم والایم ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړي دي وما تم رشوی دي وهم کفار او دوی کافرانو اولئک علیهم لعنت الله دا خلق په دې باندې لعنت دی د الله والملائکه او د الله د ملائکه والناس اجمعین او د ټولو انسانانو په دې کې یره دا حق پټون کولرا چې بغیر د توبې نه مړ شو نو دا کافر دي مراد د کفرونه هغه خلق دي چې حق پټ کړي دي حق نه د ښکارا کړي وماتو وهم کفار تر مرګ پورې حق پټ ساتلې دي او توبه نه د وکړي نو په دغه خلکو باندې لعنت د الله دی او دلته مراد لعنت آخرت کې سړي هغه مشواله د عذاب دی چې په عذاب کې بده پراتی نو د دې وجه نه رسته پسې فرمای خالدین فیها همیشه وي دی په دې عذاب کې لا يخفف عنهم العذاب نبشیس په کول دوی نه دغه عذاب کې الف لام عهدی هغه عذاب چې کافر د پاره مقرر دی او جهنم ته نوته دی ندی کې به کمې ناراضي ولا هم ينظرون او نه بدوی ته مهلت ورکول کیږي په عذاب کې یو ورځ چټي به پکې نه چې ځنن پکې رخصت ته موکل مسلسل مستمر او دائم عذاب وي الله دې موږ ته وساتي و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم اوس د دې ځنا د دې صورت د دې درېمه حصے آخري باب شروع کیږي او په دې کې بیا دعوت توحید او لس عقلي دلیلونه پیش کړي و الهکم اله واحد مستحق د عبادت او د بندګۍ استاسو اله واحد معبود دی یو لا اله الا هو نشته بل معبود لایق د عبادت مگر د الله دی الرحمن الرحیم عام مهربان او خاص مهربان دی و الهکم اله واحد اهل لغت د اله معنا کې په ډیرو اقوال سره د دې لفظ معنا کړی دا چې دا غټول معنی دي ته شامل دي اول دا لفظ د اله د الهنا اغسته شوی دی په معنا د عبادت سره نو اله په معنا د معبود سره معبود بالحق و الهکم د بندګۍ حقدار ستاسو د پاره اله واحد معبود دی یو الله دی لا اله الا هو نشته بل معبود د عبادت مستحق مگر د الله دی ولی زکه چې هغه عام مهربان او خاص مهربان دی لوی نعمتونه هم دغه د خوانه دی واړم په دنیا کې مهربان دی او په آخرت کې نه د بندگی په کار ده یا د الہتو او د الہتو نه دی چې په معنا د الہتو الیه یعنی چې د کم ذات سره چې آرام حاصله نو الہ هغه ذات دی چې پاغه سره او داغه په ذکر سره زړونو ته سکون او آرام حاصلېږي دارنګي الله هم مغزاد دی او الهکم ستاسو د زړونو د آرام د پاره او سکون د پاره د عبادت مستحق ذات هغه الله دی واحد لا شریک دارنګي د الہتو الیه نه هم ماخذ د علماوی چې په سختۍ کې هغه ته چغې او فریاد ویل کیږي نو الہ هغه ذات دی چې په هر سختۍ کې هغه ته فریاد کیږي دارنګي د الہ الفصیل ناغسته شوی دی مینه کول دي د بچی د مور سره نو الہ هغه ذات دی چې عابد او بنده د هغه سره د زړه مینه کوي دارنګي د الله الیه ناغستل شوی دی علماوی چې دا په معنا د پردی کول سره دی نو الہ هغه ذات ویل کیږي چې د عقلونو او نظرونو په دنیا کې هغه په پرده کې پټ دی څوک نشي ادراک کولای په عقلونو سره او یاد د ولیها یو له نه خسر شوی دی حیرانتیا ته ویل کیږي نو الہ هغه ذات دی چې تمام مخلوقات حیران دي دغه په کبریا او عظمت د شان کې دارنګ یاد ولهت الیهینا خسر شوی دی چې په معنا د التجا او طلب د حاجتونو ده نو الہ هغه ذات دی چې هغه ته حاجتونه پیش کول کیږي د پاره د پورا کولو نو الہ دا هغه ذات ته ویل کیږي چې کوم دا او اطلاقات پکې او دا ټول په الله رب العالمین کې شته نو ځکه وای و الہکم الہ واحد د عبادت مستحق ذات ستاسو د پاره هغه یو الله دی لا اله الا هو نشته دی لایق د عبادت په مخلوقاتو کې د ملائکو نو واخلو او انبیاء او اولیاء او میګانو پوری مگر دغه یو الله دی چې دغه عبادت او بندگی وکيږي ولی ځکه چې هغه رحمان او رحیم ذات دی او بل څوک رحمان او رحیم نشي کېده ان فی خلق السماوات والارض وس د دې جنا
عقلی دلایل به پیش کړي د پاره د دې کلمې چې او الهکم اله واحد. دا استدلال دی په احوال او انقلابات باندې د لسو شیانو چې دلته په دلایل عقلیو سره هغه ذکر کړي او د دې انقلاباتونه به دا ثابتوي چې و الهکم اله واحد لا اله الا هو. اله د بندګۍ مستحق، د عبادت مستحق، د نظر او منښت مستحق، د سر لګولو د رکوع او د سجدي مستحق هغه یو معبود دی یوازې والله دی. ولی ځکه چې دا لس دلایل عقلیه په دې باندې دلیل دی. ان فی خلق السماوات والارض یقینا شته دی په پیدایش د اسمانونو د ځمکه کې واختلاف الليل والنهار او په تلو راتلو د شپې او د ورځ کې والفلک التي او په هغه کشتۍ کې تجری فی البحر چې چلیږي په دریاب کې بما ينفع الناس په سبب د فیدې د خلکو وما انزل الله من السماء مما او په هغه څیز کې چې راوړي دی الله د اسمان د طرف نه هغه باندې اوبو فاحیا به الارض او تازه کړي د پاغه سره ځمکه بعد موتها رست د وچوالینا وبس فيها من كل دابه او خوار کړي دی الله پای کې هر قسمه ژوندۍ حیوانات وتصریف الرياح او په ګرځېدو او بدلیدو اړولو راړولو د هواګانو کې والسحاب المسخر او د غوریزو کې چې هغه تابع شوي دي بین السماء والارض وما بین د اسمان او د ځمکه کې په حکم د الله سره لآیات لقوم یعقلون دلائل د الله د وحدانیت د اثبات د پاره دا قوم د پاره چې د عقل نه کار اخلي. دا لس انقلابات په دې دلیل دی. اول او دویم ان فی خلق السماوات والارض په لفظ د خلق کی اشاره ده د اسمانونو د ځمکې احوال ته. احوال د اسمانونو سدي او چتواله داغي بیستونو و درول داغي بغیر د عیب او نقصان نه دارنګي محفوظ ساتل درا پریوتلو نو د شیطانانو نه نمر او سپموي او ستوري او دغه کهکشانونه دا دلیل دی د الله په وحدانیت او یووالي. احوال د ځمکې غړول او داغه پرش کول او دارنګي هغه کې اوبو او نهرونه روانول غرونه په میخول دریابونه په کې روانول معدنیات او لارې او سرکونه او دا قسم مخلوقات په دې کې خورول دا احوال د ځمکې په دې دلیل دی چې د عبادت مستحق یوازې والله دی. دا کارونه الله کوي. او دارنګي وخت اختلاف الليل والنهار درې موسلورم د شپې او د ورځې په اختلاف کې څه اختلاف دی یوازې یو بل راځي یو رڼا ده بل تیار ده یو زیاتیږي بل کمیږي په یو کې آرام کیږي په بل کې خلک ګرځي راګرځي. نو دا انقلاب د شپې او د ورځې دا هم په دې دلیل دی چې دا یو ذات پلاس کې دی چې هغه الله دی او هغه د عبادت مستحق دی. او پنځم والفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس احوال د کشتۍ ته اشاره ده چې هغه لوی سمندري جهازونه او کشتیګانې په اوبو کې ګرځي او غرقېږي نه او دارنګي ملغلرې د دریاب نه راوستل میان وغیرہ راوستل دا د دریاب تابعداري او د سمندر د منافع نه پیدا غسل دا دلیل په دې باندې چې الله د عبادت مستحق دی. بما ينفع الناس کې ټول تجارتون ته شامل دي چې خلک داغې نه فایده اخلي او دارنګي خلک پکې سفرونه کوي او تجارتونه کوي. او دارنګي وما انزل الله من السماء مما احوال دوبو او فیدو دوبو باران ته اشاره ده چې دې کې مخلوقات وبخپلي حاصلې او پاغه سره ډېرې فائدې اخلي. او اوم فاحیا بالارض بعد موتها اشاره د احوال د ځمکې ته چې ونی بوټي راخیږي میوه غلي دانی را پیدا کیږي مختلفه طعامونه او خوراکونه جوړیږي یو وبدي یو ځمکه ده رنگونه بدل دي خوندونه بدل دي او دارنګي نور احوال او رنگونه او دارنګي اختلاف دي په ټولو شیانو کې حال لا چې وزمکه ده او یو وبدي او د احیانا مراد هغه حیات دی قوت نباتی چې په دې ځمکه کې الله یې خېده. او اتم وبس فيها من كل دابه په دې ځمکه باندې الله هر قسمه زنده سر خوار کړی دي ژوندۍ او دا د بارانونو د وجنه په ځمکه کې څاروي او حشرات او نور ځناور پیدا کیږي او خوار کیږي. نو دا ټول مخلوقات په دې دلیل دي چې د عبادت مستحق والله دی. او اخر کې نه هم او لسم وتصریف الرياح والسحاب المسخر احوال د هواګانو او د بادونو تقسیم باد سبا چې د مشرق نه راځي او باد دبور چې هغه د مغرب نه او دارنګي باد شمال چې د قطب ته راځي او باد جنوب دغه شانتي او الله یې اړای کله سخوي کله نرم وي کله د عذاب وي کله د رحمت وي. نو دارنګي وریځي کله سپینی کله توري کله دارنګي سری خړی او کله غټي پیړي او کله نری وي. دا ټول مختلف احوال دا په دې باندې دلیل دی لآیات لقوم یعقلون دا دلیل دی په دې کې ښکارا نخري دلایل دي د الله د توحید
پټول اقسام د توحید باندې دا دلیلونه معلومیږي. دارنګي دلالت دی په اثبات د وجود د الله باندې، ان رد په دهریانو باندې. او د آیات کې ټول قسمونه د دلایل عقلیه او علویه او سفلیه وسطیه زمانیه بریه بحریه او دارنګي د حیوانات او نباتات او جماعات ټول پکې شامل شو. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. وسرست د دینه په دې سره رد بکئی هغه شرک باندې چې کوم خلق د الله بندگی نه کوي او یاد الله سره په بندګۍ د تحلیل او تحریم کې شریکان جوړي، ځان حلالول او ځان حرامول کوي. نو دغه خلکو ته په دې سره به اشاره کوي. ومن الناس من يتخذ من دون الله. بعض د خلکونه مراد د خلکونه هغه مشرکان امین او اهل کتاب هغه څوک دي چې من يتخذ من دون الله جوړ کړی دي د ځان لپاره د الله نه سوا اندادن شریکان، د الله نه سوای د عبادت د پاره نور شریکان الله سره جوړ کړی دي. دا د الله د بندګۍ په ځای باندې د هغه بندګي کوي، د هغه د پاره عبادتونه کوي او هغه ته سجدي کوي او رکوعګان لګي. يحبونهم كحب الله. یو د بندګۍ نه داده د هغه سره د سیمین لري لکه څنګه مینا چې د الله سره په کار ده. يحبونهم محبت د هغه په عبادت سره او دارنګي هغه ته د نزدېکت حاصلولو د پاره دا هغه تابعداري او تعظیم هغه تعجزي دې ته شامل دي. نو محبت کول د دوی عام دي، عبادت او طاعت او هغه تدارنګ سجدي او دا هغه په نوم باندې حلاله او یا دا هغه چې کوم حلال کړي هغه ته حلال وي، چې کوم هغه حرام کې بند کی منجوران هغه ته حرام وي. نو دغه محبت اصل کې هغه محبت د عبادت او اطاعت مراد ده. كحب الله په دې کې اضافت د مصدر د مفعول ته او فاعل فرد دي چې هغه هم دي او پاره کې هم دو احتمال دي. یو الدا چې ضمیر راجی د مشرکانو ته او تشبیه د په ثبوت د محبت کې مشرکان هم د الله سره مینه کوي خو کله کله د عبادت او تعظیم کوي او دعاګانې د بل چا نه غواړي، لکه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. وای چې مونږ خود دې خلکو بندگی زکو کو چې مونږ الله ته ورنږدې کی. نو بیا دا تشبیه د په وجوب د محبت کې، یعنی د محبت کوي خو په شان د محبت دی د بوتانو سره داسې مینه کوي لکه څنګه چې د الله سره مینه دی کوي، یعنی د دې مینه د هغه سره یو شانته ده. او دویم احتمال دا دی چې ضمیر د هم راجی د مؤمنانو ته، یعنی محبت د مشرکانو د خپل اندازو سره داسې محبت دی لکه څنګه چې مؤمنان د الله سره کوي. والذین آمنوا اشد حبا لله. هغه کسان چې مؤمنان دي هغه زیات دي په محبت کې د الله سره. او په دې جملې سره تمیز وکړو د محبت د مؤمنانو د الله سره او محبت د مشرکانو د الله سره. یعنی د مؤمنانو محبت د الله سره یوازې دی محبت شرعي دی د عبادت سره، او دارنګ معرفت د دوی دی الله لره چې هغه محبت الهیه د الله سره کوي. دارنګ محبت د دوی الله سره په حال غیب کې دی او دارنګ محبت د دوی د الله سره خالص دی او د مشرکانو محبت داسې نه دی. دیو جن ذکر کړو چې يحبونهم كحب الله. د محبت کوي د خپل بوتانو د خپل شریکانو سره په شان د محبت د مؤمنانو د الله سره، یا لکه دوی چې څنګه د الله سره مینه کوي نو دغه مینه دوی د خپل معبودانو سره کوي. والذین آمنوا اشد حبا لله. ایمان والا کلک دی په محبت کې د الله سره، دا غي محبت د الله لپاره خالص دی. ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب. کپویدل هغه کسان چې شرک کړي دي کله چې ویني دی عذاب، ان القوه لله جميعا، یقینا ټول طاقت الله لره دی، وان الله شدید العذاب، او یقینا الله د سخت عذاب والا دی. نو لما اشرکو جواب د لو محذوب دی به شرک نه وکړي. کچې ته دی ته دا معلومه شي په قیامت کې چې ولو ير الذين ظلموا، او په دې کې تخفیف دی په عذاب سره او اشاره ده چې دا مشرکان د الله پر قوت او عذاب دی نه مني د وجه د شرک نه، خو چې کله اخرت شي به دوی ته پته ولګيږي. ولو ير الذين رؤيت نه مراد د سترګو لیدل، او بیا یو فاعل د غواړي یو مفعول. ولو ير الذين ظلموا کچې د لیدل ظالمانو، او د ظلم نه مراد مشرکان. اذ يرون العذاب کله چې عذاب ویني، دا خبره چې قوت الله لره دی ټول او الله د سخت عذاب والا دی. نو لما اشرکو دی به شرک نه وکړي، خدای په دې باندې نه پويږي ایمان پې نه لري. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. دغه بل توجیم شته خو د وخت په کمود وجه سره هغه مونږ پریدو. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. کله چې جدای به وکي الله د خلکو چې تابعداري کړې شوی دا د مشرانو، من الذين اتبعوا دا چا چې تابعداري ول کړی دا کشرانو نه، مشران او کشران، پیران او مریدان، شاګردان او استادان به الله جدا کړي د کفر او د شرک. وراء العذاب دا متعلق دی د دې
براءت استبرأ الذين دا متعلق دی د مخ کې چې مخ کې کم تیر شو ولو ير الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب دا بکله وتخکاری استبرأ الذين نو کله دا اس بدل دی د اذ يرون العذابنا یعنی وخت لیدلو د عذاب هغه وخت د براءت د الها د دوی دی او په دې کې دفه دی وهم ده هغه دا چې د دوی نه به عذاب د دوی د الها د فکی نو جواب دا دی چې نه دوی به براءت اعلان کړي عذاب به څنګه د فکی عذاب ته نشي د پکوله نو ځکه و فرمایل چې اذ تبرأ الذين تبعوا براءت ویل کېږي د ځان د ذمہواری او تاوان نه بچ کولو ته نو دغه مشران به د دوی نه بیزار شي او ځان به د دوی د تاوان نه بچ کی د دوی د ذمہواری نه او اتبعوا کی مراد عام ملائکه جنیات او صالحان او هغه ناکاره متبوعین چې دوی ول تابعداري کړي دا او هغه ناکاره مشران چې دی دین کې گمراه کړیو علامه ابن کثیر او قرطبی دې ته اشاره کړې ده چې بده کې ټول هغه خلک راضي چې دا د دې مشرانو او په دین کې پاغه پسې بے دلیل منډه والا نو براءت د نیکانو په اظهار د عدم علم سره چې د دې د عملونو من خبر نه او براءت د بدانو انکار د گمراه کولو د تابعدارونه چې موږ خو پاغه باندې زور نه دی کړي او د دې دوړو تصدیق په قران کې په سورته فاتر کې شته سورته احقاف او سورته مریم کې شته دی نو د دې وجنه دی به بیزاری حاسمین الذين تبعون مراد مریدان شاګردان او هغه مقلدین چې د دې بغیر د دلیل نه دی پس روانو وراء العذاب دا جمله حال دی عاتب دی په تبرأ باندې وتقطعت بهم الاسباب مراد د اسباب نه هغه حلی او طریقې د خلاصي دي چې هغه د عذاب نه په خلاص شي هغه به د دې کټ شي یا مراد د اسباب نه تعلقات د دوستانه د دنیا دي چې هغه په دې باندې پریکړې شي وقال الذين اتبعوا وبوای تابعداران او شاګردان لو ان لنا کرتن کچې ته موږ لرا دوباره دنیا ته تل نصیب شي فنتبرأ منهم نو موږ بجدای وکود دوینا کما تبرؤوا منا لکه څنګه چې دوی د موږ نه جدا شو كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم هم دا غرنګي الله دی تخی کذالک کی اشاره ده دی مخکینو آیاتونو ته چې کوم آیاتونه ذکر شو الله دوی ته داخی د صد پاره کذالک یریم الله دغسانی وبخی دوی ته الله عملونه دوی حسرات علیهم د پاره د افسوسونو په دوی باندې اعمالونه مراد د ټول اعمال سیئه شرک انکار د قران او دارنګ د رسول صلی الله علیه وسلم د اتباع او دلته یریهم قرات علمی او یا رؤیت بصری دواړه به د ته معلوم شي پته به وته ولګيږي د دې اعمال او حقیقت به د ته سرګن شي د پاره د دې حسرات علیهم چې د افسوسونه وکي او دارنګي دغه دنیا په عملونو باندې په خیمانته ښکارا کې خو افسوس دې ته پیدا نه رسي و ما هم بخارجین من النار او نه به دوی وتون کی دورنا الله وی د اور نه دی نشي وتلې دغه حسرت او افسوس په کوتای د حقوق د الله کې دا د ته هیڅ پیدا نشي ورکولې د دې وجنه یوم القیامت یو نوم دی یوم الحسرت اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قرآن برکت کل حاصل چاچی من لید قرآن خود بپوش چی پغواری کتل د قرآن برکت کل حاصل چاچی من لید قرآن څنګه کولای د قرآن رب را لګلای د قرآن برکت کل حاصل چاچی من لید قرآن 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 بقره د سر تاج د زړه شریف اسراء په یاسین کې تحسین د فرحمن کې کلا بقره د سر تاج د زړه شریف اسراء په یاسین کې تحسین د فرحمن کې کلا معجزه د ټول جهان ته هر منکر ته ابتلا دا دنن عسل خبره پکې شمیله پخوا معجزه د ټول جهان ته هر منکر ته ابتلا دا دنن عسل خبره پکې شمیله پخوا دا دنن عسل خبره پکې شمیله پخوا
ذرات کائنات غړي دلای د قران برکت کل حاصل چاچی منلای د قران ذرات کائنات غړي دلای د قران برکت کل حاصل چاچی منلای د قران څنګه کولای د قران رب را لګلای د قران برکت کل حاصل چاچی منلای د قران برکت کل حاصل چاچی منلای د قران